نوې خوا وژنې له بلې خوا یې شړي افغانانو سره د پاکستان او ایران د دوه مخی آخري حد. لا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان او ایران دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان مهاجرو په سر میلیونونه او میلیارډونه ډالر له غرب څخه ترلاسه کړل، خو اوس چې پرې بند شوي نو افغانانو ته د انسان په سترګه نه ګوري. له یوې خوا یې بندي کوي او وژني او له بلې خوا یې په زوره شړي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل 3 میاشتني راپور کې ویلي چې د سږ کال جولای څخه تر سپټمبر پورې 983,000 افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا شمیرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان د پولو د تګ راتګ په 11 لارو کې د راټولو شوو معلوماتو پر اساس چمتو شوي دي. ملګرو ملتونو څو ځلې په افغانستان کې د بشري بحران او د خوړو د ناامنۍ په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا وضعیت افغانان اړ کړي چې د کار موندلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 800,000 څخه زیات افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي یا بیرته راوستل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي و موږ تل له کوربه هیوادونو څخه غوښتي چې له کډوالو سره ښه چلند وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. افغان کډوال تر پرته له دې چې دې هیوادونو ته زیان ورسوي هلته ژوند کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې کابو 8 میلیونه افغان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرېدو له کبله دغه هیواد پریکړه کړې چې د روان لمریز کال تر پایه 2 میلیونه افغانان بیرته افغانستان ته راولېږي. کابو هره ورځ سلګونه افغانان له ایران او پاکستان څخه په زور افغانستان ته راستنول کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.